بسم الله الرحمن الرحیم. د جمرود پښتو ادبي لیکوال د یو منبر په حیث میرمن ډاکټر روشن کریم صاحب ته پیرزوینی له طرفه داود خان لوغړن جمرود پیرزوینه چې جنتی شه جنت کې داویا ور سرداره جنتی شه جنت کې داویا ور سرداره دا دعا مشه قبوله د روشن کریم د پاره. طارق صاحب په جنت کې سرداری دی په نصیب شه روشن جانی په جنت کې سرداری دی په نصیب شه روشن جانی د مکان در ته حاصل شه دا دعا کړه په بار بار. ډېر ښه جنتی شه جنت کې دا یا ور سرداره هر یو فکر دی روخان دی اجازه صاحب هر یو فکر دی روخان دی په کلام دی برکت شه هر یو فکر دی روخان دی په کلام دی برکت شه روشن تا کې حقیقت دی چې زه د حق په لاره. ډېر ښه ډېر ښه جنتی شه جنت کې دا یا ور سرداره نه یو دی نه یې دوه دی نه یې درې او نه څلور دی نه یو دی نه یې دوه دی نه یې درې او نه څلور دی صفتونه په روشن میرمن کې دی بالا بسیاره. ډېر ښه ډېر ښه جنتی شه جنت کې دا یا ور سرداره دا دعا مشه قبوله د روشن کریم د پاره. آخرت دنیا دی خشه صداقت لري په زړه کې آخرت دنیا دی خشه صداقت لري په زړه کې مالکله چې دا نظم پیرزوینه ستا لپاره. ډېر ښه ډېر ښه چې روشن کریم دا څنګه بله ماته ښکاره نه شوه چې روشن کریم دا څنګه بله ماته ښکاره نه شوه دا په نن غیرت ولاړه پښتانه د حیاداره یو وایه چې روشن کریم دا څنګه چې روشن کریم دا څنګه بله ما داسې وننده بله ما ته ښکاره نه شوه چې روشن کریم دا څنګه بله ما ته ښکاره نه شوه دا په نن غیرت ولاړه پښتانه د حیاداره. ډېر ښه ډېر ښکلی جنتی چې جنت کې دا یا ور سرداره آخري بنده جی نه کته وایي او کنا دای سرګندي نه کته وایي او کنا دای سرګندي په اخلاق ولشتمنه په خایز دا وسنده ډېر ښه ډېر ښه لوغړنه کته وایي او کنا دای سرګندي په اخلاق ولشتمنه په خایز دا وسنداره. ډېر ښه ډېر ښکلی جنتی چې جنت کې دا یا ور سرداره دا دعا مشه قبوله د روشن کریم د پاره. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه